کله هم چې تاسو ملګری د یو خبرې ووایي، فار ایگزامپل داسې درته ووایي چې څه به کوو، دې هوټل ته به ځو، هغې ته به ځو، دلته روټۍ خورو که هلته یې خورو، دا راواخلو هغه راوالو، دلته ځو هلته ځو وغیره داسې څه پوښتنه هم درنه وکړي چې ستا څه خوښه ده. نو په دغه ټایم کې که ورته ته داسې ویل غواړې چې بس ستا څه مرضي وي، ستا چې څه فیصله وي هغه زما هم ده، مطلب که هلته روټۍ خورئ که هلته خورئ، که دا رالی که هغه رالی، زما در سره بالکل خوښه ده. نو په دغه ټایم کې د انګلیش یو ایکسپریشن استعمالیږي چې هغه تقریبا نیټیو انګلیش سپیکر هر ټایم استعمالیږي. په فلمونو کې هم استعمالیږي، همداسې په کنورسیشن کې هم استعمالیږي، تاسو به په ویډیوګانو کې اورېدلي هم وي، خو مشکل دی که تاسو پرې پوه شوي یاستئ. او هغه جمله هغه ایکسپریشن دی I'm not fast. I am not fast. مطلب یې څه دی؟ د دې مطلب دا دی چې ستاسو فیصلې وي، ستاسو خوښه وي، بس هغه زما هم خوښه ده. مطلب تا ته څوک وایي دا راواخلو که هغه راواخلو، دا خورئ که هغه خورئ، نو دې ټیم کې ورته ته ووایه چې ستاسو خوښه وي، ستاسو مرضي وي، هغه زما هم خوښه ده. نو دغه د انګلیش ایکسپریشن په دې ټیم کې استعمالیږي I'm not fast. خو د دې پروننسیشن ته لږ شانتې غور وکړئ. د دې په آخره کې ډي راغلی، دا فاسټ نه ویل کېږي، فاسټ غلط. I am not fast. لکه څنګه چې فاسټ باولري، خو هغه فاسټ دی، سپیلنګ یې بدل دی، معنی یې بدل ده، او دا ویل کېږي فاسټ. I am not fast. تاسو داسې هم ویلی شئ I am not bothered. I am not bothered. مطلب یې دا دی چې ستاسو خوښه وي، بس زما هم هغه خوښه ده. I am not bothered. آر به داسې نه وایي لکه په پښتو کې bothered، غلط راځي. bothered بالکل به داسې ځان سره محسوسوئ لکه ستاسو په مرۍ کې چې یو کس ناست وي، هغه ستاسو ژبه راښکي کله چې تاسو آر وایئ، مطلب آر نه آر. bothered که چېرته تاسو غواړئ چې انګلیش بالکل د امریکن او د انګلینډ د خلکو په رنګي ووایئ. څه به کوو، دې هوټل ته ورځو او که نه هلته ځو. I am not fast. I am not bothered. مطلب یې دا دی چې بس تاسو خوښه وي، صحیح ده. السلام علیکم dear friends and most welcome. warm welcome to our channel the UL English په پښتو کې. نن په دې ویډیو کې به زه تاسو ته انشاءالله ډېر خاص څه ښیم. نن دا ویډیو ستاسو ټول لپاره ډېره زیاته خاص ده. خاص ولې ده؟ ځکه چې نن په دې ویډیو کې به زه تاسو ته انشاءالله د انګلیش اته داسې سنټنسز داسې جملې ښیم چې هغه خاص کار او تقریبا هر ټایم په امریکا او په انګلینډ کې، مطلب دا خلک دا جملې ډېرې زیاتې استعمالي او ډېرې زیاتې عام دي. په انګلیش موویز کې استعمالیږي، هر ځای کې استعمالیږي، تاسو ته هر ځای کې مخې ته راتللی شي. او که چېرته تاسو دا جملې ووایئ نو دې سره به یوازې ستاسو انګلیش یو های لیول ته لاړ نه شي، بلکې که تاسو چېرته د چا مخې ته ووایئ هغوی به په دې باندې ډېر زیات حیران شي، ځکه چې دا جملې په اورېدلو کې یو شانتې دي، خو د دې معنی مکمل بدله ده، ځکه چې دا ایډیومیټک ایکسپریشن دي. دا داسې جملې دي که چېرته دا تاسو ورډ بای ورډ لفظن په لفظن ترانسلیټ کې ترجمه کوي، د دې بالکل یو مختلفه معنی راځي، خو د اصل معنی بدله ده، کوم به چې زه نن تاسو ته انشاءالله په دې ویډیو کې ښیم. Number second, now here we have a British expression. Like you will hear this expression puff around almost all the time in British accent. British people use this one all the time. زموږ دویم نمبر ایکسپریشن چې کوم دی هغه دی puff around، او د دې مطلب دی وخت ضایع کول. هغه خلک چې په دې ټایم کې په یو کې دي او دا ویډیو ګوري نو هغوی ته به د دې باره کې خامخا پته وي چې دا په برټش کې خامخا استعمالیږي او زیات استعمالیږي. puff around مطلب یې دا دی وخت ضایع کول. فار ایگزامپل که ته چېرته وایې چې هغه وخت ضایع کوي، په دې ټایم کې لګیا دی په موبایل کې فیسبوک کوي او هسې وخت ضایع کوي، نو ته ویلی شي he is puffing around. he is puffing around. هغه ټایم ضایع کوي، یا زه خپل وخت ضایع کوم، هسې اوس په دې ټایم کې لګیا یم وخت ضایع کوم. I am puffing around. I am puffing around. زه ټایم ضایع کوم. Why are you puffing around? ته ولې خپل ټایم ضایع کوې؟ Why are you puffing around? ته ولې خپل ټایم ضایع کوې؟ کله چې په انګلیش کې مونږ چاته داسې ویل غواړو چې هسې ګپ در سره لګوم، نو مونږ ورته څه وایو؟ مونږ ورته وایو
I am just joking یا I am joking دا هم صحیح ده خو نیټیو سپیکر چې کوم دي هغوی هر ټیم دا نه وایي ډېر کم به ورکې دا وایي I am joking هغوی څه وایي هغوی وایي I am just winding you up I am just winding you up مطلب یې دا دی چې هسې ګپ در سره لګوم هسې مذاق در سره کوم نو که چېرته هم تاسو د چا نه واورئ I'm just winding you up I'm just winding you up هغوی لږ تیز وایي نو دې مطلب دا دی چې هسې ګپ در سره لګوم هسې مذاق در سره کوم نمبر 4 I'm afraid I am afraid The 4000 essential English word تقریبا په څلورم چپټر کې موږ دا لفظ ذکر کړی و afraid دا afraid مطلب دی یریدل خو دلته د دې مطلب دا نه دی I am afraid د دې مطلب دا نه دی زه یریږم مطلب یې سره دلته د دې مطلب دلته دا دی I am sorry معافي غواړم بخښنه غواړم لکه تاسو به اورېدلی وي خلک نورو خلکو ته وایي I am sorry بخښنه غواړم خو تاسو به کیدای شي چې دا اورېدلی وي ډېرو کمو خلکو به دا هم اورېدلی وي I am afraid خو دې مطلب دا نه زه یریږم د دې هم دغه مطلب دی چې بخښنه غواړم معافي غواړم په انګلیش کې څه ډېر الفاظ دي چې دا په یو ځای کې یو معنی ورکوي په بل ځای کې بل معنی ورکوي که چېرته تاسو ته څوک ووایي I am afraid I can't come مطلب یې څه دی بخښنه غواړم ما معاف کړه زه نشم درتلی I am afraid I can't come بخښنه غواړم زه نشم درتلی بل اگزامپل ستاسو یو ملګری دی او تاسو یو پروګرام ته انوایټ کړي درته وایي چې موږ سره په دې پروګرام کې شرکت وکړه خو ته په دې ټیم کې مصروف یې او ته ورته داسې ویل غواړې چې بخښنه غواړم زه مصروف یم نو ته ورته ویلی شي I am afraid بخښنه غواړم I am busy زه مصروف یم نو د I am afraid مطلب دا نه دی زه یریږم په یو نیم ځای کې به د دې دا مطلب وي خو تاسو به سچویشن ته ګورئ حالت ته به ګورئ او په هغه ټیم کې د دې بیا بدله معنی راځي مطلب د دې بیا دا معنی هم کیدلی شي چې زه بخښنه غواړم که چېرته تاسو چاته دا ووایئ I am afraid بالکل هم دغه مطلب راځي I am sorry خفه نه شي زه بخښنه غواړم Today I am over the moon نن زه ډېر زیات خوشحاله یم Today I am over the moon مطلب یې دا دی چې نن زه ډېر زیات خوشحاله یم over the moon تقریبا زموږ 5 نمبر ایکسپریشن دی که چېرته تاسو دا ورډ بای ورډ ترانسلیټ کوئ لفظاً به لفظاً نو دې معنی به څه راځي چې زه په سپوږمۍ ولاړ یم یا د سپوږمۍ په سر یم I am over the moon خو د دې مطلب دا نه دی د دې معنی دا نه ده د دې صحیح معنی دا چې زه ډېر زیات خوشحاله یم کله چې یو کس ډېر زیات خوشحاله وي بالکل داسې ویلی شي I am over the moon که په آخر کې ورسره ووایي today مطلب دی نن زه ډېر زیات خوشحاله یم نن یا today I am over the moon نن زه ډېر زیات خوشحاله یم او دغه جمله ډېره زیاته عام ده کیدای شي تاسو اورېدلی وي که نه مې اورېدلی اوس هم زده کړه دا به تاسو بار بار واورئ که واورئ او که نه خو خلکو سره استعمالوئ او پریکټس پې وکړئ او خلک حیران کړئ دا خبره چاته ونه کړي ګوره په لانجه به مو واړئ کیپ اټ سیکرټ کله چې موږ چاته داسې ویل غواړو چې دا ګوره چاته ونه کړي دا خبره ځان سره راز وساته دا یو راز دی نو تاسو ورته څه ویلی شئ تاسو ورته بالکل ویلی شئ کیپ اټ سیکرټ دا ځان سره یو راز وساته دا ځان سره خفیه وساته په اسان الفاظو کې چاته یې ونه کړي مطلب کیپ اټ سیکرټ دا خبره چاته ونه کړي د دې باره کې چاته ونه وایي کیپ اټ سیکرټ یاره نن زه ډېر زیات خفه یم I am feeling blue د بلو مطلب دی نیله کلر نیله رنګ د فیل مطلب دی محسوسول خو د دې مطلب دا نه راځي چې زه نیله رنګ محسوسوم دا یو ایډیومیټک ایکسپریشن دی ډېر زیات عام دی نیټیو سپیکر هر ټیم دا استعمالوي که چېرته تاسو دا ورډ بای ورډ لفظاً به لفظاً ترانسلیټ کړئ پښتو ته نو دې مطلب دا راځي چې زه نیله کلر محسوسوم خو دې دا معنی او مطلب نه دی د دې اصل مطلب دا دی چې زه نن ډېر زیات خفه یم I am feeling blue زه نن ډېر زیات خفه یم دا هم په یاد وساتئ I am نور مه وایئ څه وایئ am د I am په ځای باندې صرف am لکه د خوړلو والا am feeling blue
زه ډیر زیات خپه یم. نو چې کوم ځای کې درته I am راشي I am وایې am وایې. که چېرته تاسو په انګلیش کې داسې ویل غواړئ چې زیاتره خلک داسې وایي خو دا غلطه خبره ده. مطلب د ډیرو خلکو سوچ داسې دی هغوی داسې وایي چې دا کار داسې دی خو نه دا کار داسې نه دی دا غلطه خبره ده. This is a common misconception. This is a common misconception. د دې ایکسپریشن مطلب دی چې زیاتره خلک داسې سوچ کوي زیاتره خلک داسې وایي خو نه دا غلطه خبره ده دا بالکل غلطه خبره ده. This is a common misconception. For example تاسو به اورېدلی وي خامخا به مو اورېدلی وي ډېر خلک داسې سوچ کوي چې که چېرته یو کس غواړي چې انګلیش زده کړي روان انګلیش زده کړي زبردست انګلیش وایي نو د هغې لپاره ډېر زیات ضروري دي چې د دې سره یو پارټنر وي یو کس وي چې دا ورسره پریکټس وکړي یو داسې ماحول ورته جوړ وي یا دا دې لاړ شي په یو انګلیش سپیکینګ کنټري کې دي کال 2-3 تیر کړي نو چې د هغې نه راځي هلته دا ټیم تیر کړي دا به روان انګلیش زده کړي خو دا بالکل غلطه خبره ده. This is a common misconception. چې کله هم تاسو یو داسې خبره واورئ چې زیاتره خلک داسې سوچ کوي خو دا غلطه خبره ده نو تاسو ویلی شئ This is a common misconception. مطلب یې دا چې ډېر خلک داسې سوچ کوي خو دا غلطه خبره ده او دا بالکل غلطه خبره ده که چېرته یو کس غواړي چې روان انګلیش زده کړي نو هغه بالکل په خپل کور کې زده کولی شي بغیر د پارټنر نه بغیر د انګلیش سپیکینګ کنټري ته د تګ نه. امید کوم چې دا ویډیو به ستاسو ډیره زیاته خوښه شوې وي او ستاسو مدد به یې کړی وي. که چېرته تاسو دغه جملې چې کومې تاسو زده کړئ دا تاسو په خپل کنورسیشن کې استعمال کړئ نو دې سره به یوازې ستاسو انګلیش یو های لیول ته لاړ نه شي بلکې د چا په مخ کې که استعمال کړئ نو هغه به په دې باندې ډېر زیات حیرانه شي ځکه چې دا څه معمولی جملې نه دي. او بله دا خبره که چېرته ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي او غواړئ چې موږ د نورې هم داسې ویډیوګانې جوړې کړو ځکه چې دا ستاسو دپاره ډېرې زیاتې ضروري دي. که چېرته یو کس غواړي چې روان انګلیش زده کړي په انګلیش موویز باندې پوه شي او بالکل داسې انګلیش وایي لکه د برټش امریکن اسټریلین او د دې خلکو په شانتې نو بیا د هغوی لپاره داسې ویډیوګانې ډېرې زیاتې ضروري دي. نو که چېرته تاسو غواړئ چې موږ د نورې هم داسې ویډیوګانې جوړې کړو په کمنټ سیکشن کې موږ ته خامخا ووایئ موږ ته خپله رایه راکړئ ځکه چې دا ستاسو خپل چینل دی. بلې که تاسو ته هر قسمه مسله راځي په تېره ویډیو کې ما تاسو سره وټساپ د ګروپ باره کې ویلي وو په هغې کې تاسو موږ ته ویلی شئ او لاندې په کمنټ سیکشن کې هم تاسو موږ ته خپله هره مسله موږ سره شیر کولی شئ. یو ځل بیا ردم چې دا ستاسو خپل چینل دی. السلام علیکم ډیر فرینډز اینڈ موسٹ ویلکم ټو اور پلیس د یو ایل انګلیش. نن په دې ویډیو کې به موږ د انګلیش تقریبا 8 سنټنسز د ایکسپریشنز زده کوو کومې چې خاص کار ډېرې زیاتې استعمالیږي په امریکا او په انګلینډ کې ډېرې زیاتې عام دي. هغه جملې هغه سنټنسز کوم چې په انګلیش موویز کې ډېرې زیاتې استعمالیږي په لنډو الفاظو کې برټش او امریکن خلک دا جملې ډېرې زیاتې استعمالي یوازې هغوی نه دا په هر ځای کې نن سبا ډېرې زیاتې عام دي. که چېرته تاسو داسې جملې زده کړئ او نن دا جملې زده کړئ نو زر به ستاسو انګلیش یو های لیول ته لاړ شي تاسو به خپل انګلیش کې همدا نن بدلون وګورئ.